نن به په دغه ویډیو کې د ټي بي په هکله معلومات درکړو. تبرکلوز یا ټي بي is a dangerous disease that spread the air. تبرکلوز یوه خطرناکه ناروغي ده چې د هوا له لارې خپریږي. اوس به راسو ټي بي څه شی دی. د ټي بي په هکله به تاسو ته معلومات وړاندې کړو. تبرکلوز یوه باکتریایي ناروغي ده چې د مایکو باکتریم تبرکلوزیس له امله چې یو باکتریا ده پیدا کیږي. او څنګه خپریږي؟ کله چې یو ناروغ ټوخی یا پرنجی کوي، دا ناروغي نورو خلکو ته انتقالیږي. نښې یې څه دي؟ سیمپټومزیس یې څه دي؟ اوږدمهاله ټوخی لرل. کله چې یو مریض اوږدمهاله ټوخی لري، همدارنګه دوامداره تبه لري، د شپې خولې کېدل، همدارنګه د وزن کمیدل. درملنه باید څه وي د ټي بي ناروغۍ؟ د ټي بي ناروغۍ په مناسبو درملو په استعمال سره درملنه کېدای شي. نو هیله ده دوستانو دا ویډیو یوازې تعلیمي معلومات دي. د